اوس هم بشپړ خبرونه. زه الیاس منصور یم. قطر کې د طالبانو او امریکا پنځم پړاو خبرې مهم یادېږي، خو ډېر پیچلي مسایل دي چې ژر هوکړه پرې نشي کېدلی. امریکا له افغانستان څخه په ممکنه ګواښونو بحث کوي او طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو، هغه مسایل چې هوکړه به پرې اسانه نه وي. تر اوسه د ناستې جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو بحثونه به دوام پیدا کړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي. د امریکا او طالبانو په پنځم پړاو خبرو کې محوري خو ډېر پیچلي مسایل له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او امریکا ته له افغانستان څخه د نه پیښیدونکي ګواښ پر سر بحث دی. اوس یوازې پرمختګ په همدې برخه کې شوی چې امریکا ته به د افغانستان له خاورې نور ګواښ نه پیښیږي، خو د بهرنیو ځواکونو وتل چې زیات تخنیکي بحث ته اړتیا لري، په دې اړه د امریکا جنرالان هم په قطر کې په خبرو بوخت دي. دوه مهم مسایل چې هغه امریکایانو ته مهم دي او موږ ته مهم دي چې هغه د افغانستان د ټولو خارجي قواو وتل دي، د اشغال خاتمه ده او دوی ته دا مهم و چې د افغانستان خاوره د دوی په خلاف یا د دوی د متحدینو په خلاف د دې لپاره نو په هغه باندې هغه کاري ډالې اوس جوړې شوي دي او په هغه باندې دوی کار کوي. واحد مجده چې د طالبانو په اړه زیات معلومات لري وایي امریکا له توافق پرته نیم ځواکونه له افغانستان باسي، خو د ټولو په وتلو لا هم بحث روان دی چې ممکن خبرې نور ورځو ته لاړې شي. نو دا ټول هغه پیچلي مسایل دي چې زه فکر کوم که څه هم دوی داسې پرېکړه کړې وه چې د پنجشنبې په ورځ د ورځې تر پایه پورې اعلان شي، خو ځینې سرچینې ماته وویلې چې احتمالا د دې نه وغځېږي په دې دلیل چې پیچلي مسایل. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې ډیر ضروري دي دواړو خواو کې په مذاکراتو کې رښتینولي پکار ده، صداقت پکار ده، شفافیت پکار ده، ترڅو دغه اول ګام چې ډیر مهم ده، ډیر سرنوشت ساز د مذاکراتو د راتلونکو پړاوونو لپاره. موږ همیشه ټینګار کوو چې مثلا افغان حکومت باید په دې کې داخل سي، افغان لوري پکې داخل سي. زه فکر کوم تر کومه چې دغه دواړه دریځونه زه ګورم که دغه خنډ نه دوی یا دغه مرحله نه دوی موافقانه عبور وکړي، موافقانه مخکې لاړ سي، راتلونکي پړاوونه د مذاکراتو به ان شاء الله ډیر په اسانۍ مخکې ځي. په تیره ناسته کې چې خبرې شپږ ورځو ته وغځېدې، طالبانو امریکا په عمومي مسایلو توافق کړی چې په اوسنۍ ناسته کې په جزئیاتو خبرې کیږي او ممکن بحث نور ورځو ته وغځېږي. افغانانو سره خبرو ته ناست یو په د مسکو کانفرنس کې هم تاسو ولیدل چې هلته د افغاني ټولنې نه مهم کسان راغلي وو، سیاستوال راغلي وو، هغوی سره خبرې وکړلې او هغه د همداشان د دې نه مخکې هم په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه د مهمو کسانو، سیاستوالو، مشرانو سره خبرې کړې دي او په آینده کې هم دې ته دوام ورکو. لیکن د افغانستان کې د اوسنۍ اداره چې دا من حیث د حکومت موږ په رسمیت نه پیژنو، که چیرې په رسمیت پیژندلی نو بیا جګړې ته څه اړتیا وه. نو په همدې اساس باندې د افغانانو سره موږ ګورو من حیث د یو افغان، خو هغه وروستۍ یو بله مرحله ده د افغانستان د قضیې داخلي اړخ ده. افغان حکومت چې د سولې په تړاو د کپ میاشتې په اخرو کې لویه مشورتي جرګه راغوښتې وه، د اوس لپاره یې ځنډولې ده. اوربند د بندیانو تبادله او په راتلونکي کې د طالبانو سیاسي مشارکت نور هغه مسایل دي چې خبرې پرې پاتې دي. امریکا د دولت په ځای له طالبانو تضمین اخلي. د سولې په خبرو کې د امریکا لوی شرط دا دی چې طالبان به بیا هیڅکله امریکا ته ګواښ نه پیښوي. تحلیل دا دی چې امریکا په دې ډول غوښتنې سره ثابتوي چې راتلونکو کې به افغانستان کې مسؤل طالبان وي نه افغان حکومت. که طالبان د سولې ټینګښت لپاره د امریکایانو د وتو شرط جبري کړی، ترڅنګ یې امریکا له طالبانو هم د ځان خوندیتوب لپاره لیکلی تضمین غواړي. په روانو پیل شوو خبرو کې تېره ورځ امریکایانو او طالبانو کری ورځ د تضمین په څرنګوالي بحث کړی دی. امریکا طالبانو ته شرط وړاندې کړی چې د سولې په صورت کې به هغه ډلې چې په افغانستان کې امریکا ته ګواښ پیښوي باید وځپل شي او ترڅنګ به یې طالبان خپله هم هیڅکله امریکا ته ګواښ نه پیښوي. اوس پوښتنه دا ده چې له سولې وروسته به د طالبانو مسؤلیت په افغانستان کې دومره قوت ولري چې حکومت نه بلکې امریکا ته به دوی ځواب ویونکي وي. دا خبر نه خو ښکاري چې دوی معاملات د طالبانو سره کوي او په یو ترتیب طالبان په یو برتر موقف کې قرار لري، ځکه نو دوی دغه تضمین د طالبان نه غواړي. کنه دا باید د افغانستان د حکومت نه، د راتلونکي حکومت نه د تضمین وغوښتل شي چې افغانستان باید کوم بل هیواد ته
د خطر منبعونه ګرځي. تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د سولې په صورت کې به طالبان په کوم موقف کې وي. د مسؤلیت خبره خدا خو مشروعیت خو د افغانستان خلک ورکوي، هغه خو به تنظیم او تحریک وي. بیا نو د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې راګری وسی چاته رای ورکړي او خپل مشر څوک وټاکي. خدا خبره د دې وری د دې د حدث وتلې د نور په افغانستان کې د تغییر او تبديل په زور راسي. د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې داعش هم ځینو سیمو کې فعالیت لري او د دې ترڅنګ حکومت خپل ویلي چې د طالبانو ترڅنګ یو شنور جنگي ډلې فعالیت کوي. موږ طالبان ته دا ګارانټي ورته ورکړه چې د دې له خوا نه د دې د ګورو له خوا نه کیږي، اما دا نور څنګه کیږي دې خو تضمین نشته. خو پر هر صورت د موږ لپاره دا خبره دونه مهمه نه ده، د موږ لپاره خبره ډیره مهمه ده چې هغه ده چې طالبان د امریکا سره وغږیږي او بل اخر زمينه دې ته مساعد سره د افغانستان دولت سره وغږیږي. امریکا له طالبانو سره 15 ناستې کړي چې ټول ناستې د حکومت او سیاسيونو لسترګو پناه تر سره شوي، خو حکومت بیا شوی ناستې له دوی سره په همغږۍ ګڼي. د سولې په اړه جوړیدونکې مشورتي جرګه وځنډول شوه. د سولې عالی شورا د دارالانشار رئیس دا اعلان د اسیا زړه هیوادونو سفیرانو په ناسته کې وکړي. هغه وایي دا کار یې د پوره غور او زیاتو ګډونوالو د رابللو لپاره نوي کال ته ځنډولی دی. د اسیا زړه هیوادونو د سفیرانو بحثونه له رسنیو پټ ترسره شول. د بهرنیو چارو وزارت کې د اسیا زړه یا استانبول پروسې د اتمې ناستې په تړاو د افغان حکومت او سفیرانو ناسته. مسؤلین وایي ناسته د راتلونکي کنفرانس د همغږۍ او چمتووالي په موخه رابلل شوې ده. Heart of Asia has become an important regional platform. موږ دلته د استانبول پروسې اتمې ناسته د چمتووالي په موخه راټول شوي یو. زه غواړم چې د استانبول پروسې د پیل راهیسې له افغانستان سره ستاسو له ملګرتیا مننه وکړم. دا ډول ناستې د افغانستان او سیمې ګډ پرمختګ لپاره مهمې دي. دغه ناسته ظاهرا د استانبول پروسې راتلونکي کنفرانس د همغږۍ او چمتووالي لپاره جوړه شوې وه، خو د خبرو تمرکز یې تر ډیره د سولې پر بهیر او راتلونکي مشورتي لویه جرګه څرخیده. د سولې عالی شورا مسؤلینو دلته د کب میاشتو وروستیو کې د مشورتي لویه جرګې د ځنډېدو خبر ورکړ. جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه ځنډېږي. ځنډ د جرګې د لوژستیکي اړخ نه بلکې د مشورتي جرګې د غړو په ټاکنه کې د پوره غور لپاره دی. دا ځنډ به میاشت نه خو له یوې تر 2 اونیو وي. داودزی وایي د مشورتي لوی جرګې د غړو شمیر هم له 2500 ته پورته کیږي. د سفیرانو د جوړ شوی غونډې د نورو بحثونو له پیل وړاندې رسنۍ له تالار وویستل شوې، نو ځکه خبريالان د غونډې له نورو مسایلو بې خبره پاتې شول. د اسیا زړه اتمه ناسته باید د 2013 کال وروستیو کې ترسره شوې وي، خو انګیرنې دا دي چې پر نورو مسایلو د حکومت بوختیا له امله ناسته 2019 کال ته وځنډېده. اندېښنې دي چې د سولې برخه کې د پرمختګونو سره یو لړ خنډونه شته چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د ناورین لور ته بوزي. د خلاصون لار شورا وایي پام خلکو وړاندې بمبارۍ د نظام د بقا په ځای د کرکې او نفرت ذهنیت رامنځته کوي. دغه شورا د حکومت ځینې اقدامات د سولې د سبوتاژ کولو لپاره یاد کړل. خلاصون لارې شورا وروستیو هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه وکړه چې د ولس او حکومت ترمنځ به واټن لا زیات کړي. خلاصون لارې شورا د پایدار سولې غوښتنه کوي چې د پردیو په فرمایش نه او د قرآن له احکامو سره سم وي. دا وایي چې د محراب دغه سره یو کومه ارګ دغه د محراب د ارګ یو والی دي چې مسجد ته منځ دي او مدرسه ته منځ دي. دغه لاندې بمبارۍ چې ولس یې د خاورو سره خاورې کړ په دغه عنوان لاندې چې موږ مخالفین ځپو یا د هغو مخه نیسو او نورې بهانې دا یوه موضوع ده. دوهم ټکی چې هغه د بندیانو موضوع ده. د موږ تاسو بندیان عزیزانو په ډېر سخت حالت کې واقع دي، ډېر لوی ظلم ورسره روان دی، خو ملت چوپ پاتې دی. لدې سره اسلامي انقلاب ګوند وايي ملت سوله غواړي او څوک چې د سولې مخالفت کوي د ملت مخالفین دي. له حکومت غوښتنه ده چې له پاکستانه د سوله په ګدایي نه غواړي او هڅه دې وکړي چې خپله مخامخ خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان هغه تاثیرګذاره څیرې د افغانستان سیاسیون په ماسکو کې له طالبانو نه مطالبه کوي له حکومت سره کېنه.
تاسو اوس فکر وکړئ چې پاکستانیانو ته زارۍ بخي که د خپلو سیاسیونو ته چې دا نظام یې در سره جوړ کړی او تیر رئیس جمهور کړی. شرط صلح ما تأمین قانون اسلامی ما در مملکت ما باشد. ما او صلح را نمیخواهیم که مفادش به چند شخص مشخص یا یک صلح سلیقه‌ای و منطقوي و ارتباط شخصی بیاید در میان. دلته د سولې په تړاو د لوی مشورتي جرګې پر راغوښتلو هم نیوکه وشو چې حکومت تقلبي او فرمایشي مشورتي جرګې باندې کار کوي چې خپل کسان ورته راوبولي. د کمشنرانو ټاکنې د حکومت لخوا د مشخص طرز العمل د نه روښانتیا له امله وځنډېدې. په پلان کې و چې نن د کمشنرانو د رایه اچونې بهیر پیل شوی وای، خو ارګ وایي ځینې کاندیدان له هیواده بهر دي ځکه دا پروسه وځنډوله. ټاکنو کمیسیون او څار بنسټونه د کمشنرانو په اوسنیو لیستونو ملحوظات لري چې ځینې وړ نه دي. له دې سره د مدني ټولنو همغږي مرکز وایي د کمشنرانو د غوراوي کمیټه کې د مدني ټولنې په نوم استازي د دوی نمایندګي نشي کولای. په پلان کې و چې د چهارشنبې په ورځ د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو ټاکنې وشي، خو دا پروسه تر جمعې ورځې وځنډېده. ارګ ویلي د ولسمشرۍ ځینې کاندیدان له هیواده بهر دي ځکه یې پروسه وځنډوله، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي د کمشنرانو د ټاکنو د مشخص طرز العمل او د کمو معلوماتو له امله دا پروسه د دوی په غوښتنه ځنډېدلې. متاسفانه حکومت با توجه به استبداد رأی که در گذشته هم کرده بود سعی کرد به شکل یکجانبه بدون از اینکه ما جزئیات واقف باشیم طرز العمل را تدوین کردن که اون طرز العمل قابل قبول برای دیگر شرکای انتخاباتی نبود. همین موجب شد که گزینش کمیشنرها 2 روز به تأخیر بیفته. از طرف دیگر ما تصویر حقیقی از اینکه کیا نامزد هستند و کیا با کدام شرایط داخل شدن این هم نداشتیم که له دې سره په ټاکنو د څار بنسټونه هم د کاندیدو کمشنرانو په اوسني لیست ملحوظات لري او وايي ځینې جرمونه لري او یا یې په اسنادو کې ستونزې شته. اشخاص و افراد شته چې هغوی تحصیلي اسنادو کې مشکل ده، همدارنګه جرمي سابقه لري او په دې کې باید دغه کاندیدان دقیقاً او په ډیر دقیق ډول باندې دا باید مشخص کی چې د رایګری په پروسه کې باید د لار پیدا نه کی او دا یو حساس وخت او په دغه حساس وخت کې د ریاست جمهوریت کاندیدانو یو درون مسولیت په دې پوګو باندې بار ده. ټاکنو کمیسیون هم اندېښنه لري چې ځینې کسان د کمشنرۍ لپاره وړ نه دي او که چیرته په ټاکنه کې دقت ونه شي د پارلماني ټاکنو پاتې او د ولسمشریزو ټاکنو را روانه پروسه به له ګواښ سره مخ کړي. هغه ډول چې لازمه ده کار نه دی ترسره کړی او داسې افراد اشخاص دوی معرفي کړي دي چې هم دوی قانوني سن نه دی پوره کړی یا هم کافي تجربه نه لري او یا هم ځینې نور سلیقوي برخوردونه ترسره شوي دي. خو بیا هم موضوع حکومت ته ورګرځي. له حکومت او ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی باید دقت د سرعت قرباني نه کړي. د مدني ټولنو د همغږي مرکز بیا غوښتنه کوي چې د کمشنرانو ټاکلو پروسه دی وځنډول شي او د خلکو ریښتینو استازو ته دی ونډه ورکړل شي. د غوراوي کمیټه چې اوس فعلا ټاکل شوې ده دا په انتصابي ډول باندې ټاکل شوې ده. په دې کې د افغانستان د خلکو مدني ټولنو سیاسي احزابو د افغانستان د خلکو لخوا څخه د مدني بنسټونو لخوا څخه په آزاد ډول ټاکنې و انتخابات نه دي. جامعه مدنی 15 نفر به جامعه مدنی داده شده بود که این 15 نفر امو انتصابی به شکل انتصابی اینا معرفی کردن و او هم یک 4 نهادی که اینا خودم مرتبط به پروسه های انتخاباتی میدانست. د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د سیاسي احزاب او مدني ټولنو ګډ یو اتیا کسیز لیست جوړ شوی چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا به هر کمشنر ته رایه ورکول کیږي. له دې وړاندې د غوراوي کمیټې لخوا کمشنران ټاکل کېدل خو د نوي قانون په اساس د غوراوي کمیټه له منځه لاړه. کورنیو چارو وزارت باندې نیوکه ده چې د مجرمینو د نیولو توان نه لري او یوازې لیستونه خپروي. د مجرمینو د لیستونو د خپرولو پر ځای د هغو پر ضد د اقدام غوښتنه کیږي چې نور مجرمین ترې عبرت واخلي او د جرایمو ګراف راټیټ شي. کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ښودلی چې د ټولو مجرمینو د نیولو پر وړاندې جدي دي او لیستونه یې د مجرمینو د پیژندلو لپاره خپاره کړي دي. آیا د لیستونو او نومونو خپرول د مجرمینو له نیولو سره مرسته کوي؟ کورنیو چارو وزارت تازه د هغو جنایتکارانو د یوې 12 کسیزې ډلې لیستونه او نومونه خپاره کړي چې په اختطاف، غلا او ناامنیو او قانون ضد کړنو کې لاس لري. باور دا دی چې کورنیو چارو وزارت د مجرمینو د نیولو توان نه لري او یوازې د لیستونو په خپرولو اتکا کوي. دوی ته کلی معلوم دی، ځای معلوم دی، دا چې دوی نه نیسي دا یو اسې
نیمګړتیا ده او یا کمزوري د خپل د کورنۍ چارو وزارت خودل کیږي په دې برخه کې کله چې تاسو د یو چا کله معلوم وي ځای ته معلوم وي ولسوالۍ ته معلوم وي پټنځای ته معلوم وي تاسو چې اقدام نه کوئ دا لیستونو خبرول اسه خلک زورول دي او اسه نمایشي کار دی خو کورنۍ چارو وزارت وايي د هغو کسانو نمونه چې خبره کړي د نیولو پریکړه شوې ده دغه وزارت وايي ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته لارښوونه شوې چې د هغو جنایتکارانو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي چې نمونه یې خبره شوي ټولو ضبط ارګانو ته هغه کشف دی که استخبارات دي که عملیاتي برخه دي کوپراتیفي برخه دي د کورنۍ چارو وزیر جدي هدایت هم دغه دی چې دغه کسان په دقیقه توګه د شناسایی شي ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي کورنۍ چارو وزارت وايي هغه جنایتکاران چې دوی عکسونه او نمونه خبره کړي جرمونه یې له خپلو کورنیو او ټولنې پټ ترسره کړي او له دغه کاره د کورنیو چارو وزارت موخه دا ده چې پر جرمونو یې خلک خبر شي او په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې هم کورنیو چارو وزارت له 200 زیاتو کسانو نمونه خبره کړل چې ګواکې په ناقانونه کړنو کې لاس لري خو نه دي نیول شوي د کندهار نوی والي د قانون حاکمیت ته به لومړیتوب ورکوي حیات الله حیات نن خپلې دندې د پیل په لومړۍ ورځ ویل د دولت په مهمو سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل یې لومړیتوب دی د کندهار اوسیدونکي بیا د پوهنې کرنې او قضا پر ګډې همغږۍ کار ټینګار کوي پاکستان له هند سره روان کړکېچ د خبرو له لارې حل کول غواړي د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي جګړه د هیڅ هیواد په ګټه نه ده او هند چې هر ډول مذاکرات وغواړي اسلام آباد ورته چمتو دی اخوا هند وایي پر جیش المحمد یې ځکه بریدونه وکړل چې په هند کې د لا زیاتو بریدونو پلان درلود د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي او عملي شخړې لا هم دوام لري او د یو بل د الوتکو غورځولو ادعاوې کوي پاکستان هند سره د جګړې له ډاره د مذاکراتو لار غوره کړه د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي په جګړه کې د هیڅ هیواد ګټه نشته او له هندي حکومت سره خبرو ته چمتو دي इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूँ زه یو ځل بیا تاسو ته بلنه درکوم چې زه د پلوامه پر برید خواشینه یم او تاسو چې هر ډول خبرې او مذاکرات غواړئ موږ تیار یو اوس داسې وخت دی چې موږ باید ناستې وکړو او دا موضوع حل کړو عمران خان زیاته کړه چې هند په پاکستان کې ترهګرو په خاطر هر ډول څېړنې کول غواړي پاکستان چمتو دی چې له هغوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي اخوا هند ادعا لري چې پاکستاني خاوره کې د جیش المحمد پر کمپونو ځکه برید وکړ چې هغوی په هند کې د لا زیاتو فعالیتونو پلان درلود هند د تیری ورځې برید په تړاو له مخکې ویلي و چې پر جیش محمد کمپونو برید کوي موږ د بریدونو د شواهدو پر بنسټ کړی دي موږ شواهد لرو چې هغوی د راتلونکو بریدونو پلان هم درلود موږ پوهیدو چې پاکستان به ځواب وایي او موږ به ورته چمتو وو بل لور ته بیا پاکستان ادعا لري چې دوی هم ورته ځواب ورکړي او د هغوی خاورو ته اوښتي دي د پاکستان د پوځ بیان وایي هغه الوتکې چې راغورځولي پیلوټان یې ورته نیولي دي 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी دو پیلوټان چې د ځمکنیو ځواکونو له لوري نیول شوي موږ ورسره د ملکي وګړو په توګه چلند کړی دی یو پیلوټ ژوبل دی روغتون ته لیږدول شوی او بل موږ سره دی دواړو هیوادونو د خپل هوایي حریم د خوندیتوب لپاره ځینې هوایي ډګرونه تړلي او ګڼې الوتنې اوس لپاره ځنډولې دي ټرمپ